بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونکهله احترامات. خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستی. پیر محمد مومند ما او د نن ورځې موضوع مو دا جوینډس یا زړزړې. زړزړې کله چې د بیلیروبین سویا د نورمال اندازې څخه لوړ شي نو جوینډس یا زړزړې بلل کیږي. بیلیروبین یو زیړ رنګه ماده ده چې د آر بي سي له تخریب څخه منځته راځي او دغه سویا چې کله لوړ شي نو په سترګو د بدن په نورو برخو کې زړوالی لیدل کیږي. بیلیروبین د آر بي سي تخریب څخه منځته راځي په نورمال حد سره یو څه اندازه آر بي سیانې چې یو سل شل ورځې عمر پوره شوی وي تخریبیږي. هره ورځ یو څه اندازه بیلیروبین جوړیږي او همدغه بیلیروبین د صفرا له لارې څخه کولمو ته ځي او هلته مواد غته ته رنګ ورکوي. که چېرته د بیلیروبین سویا د نورمال اندازې څخه لوړه شي نو ټاکسیک بلل کیږي چې باید تداوي شي. او کله چې آر بي سي تخریب 2 برابره زیات شي نو په ډیر اندازه باندې بیلیروبین جوړیږي او په سترګو او د بدن په نورو برخو کې راښکاره کیږي. یو له هغې څخه وایرل جوینډس دی یعنی وایرسي زړی. د وایرس د وجې څخه په جګر کې د آر بي سي تخریب زیات وسي او په ډیر اندازه باندې آر بي سي تخریبیږي چې بالاخره د بیلیروبین سویا لوړیږي او په سترګو د بدن په نور برخو کې راښکاره کیږي. دویم نیونیټل جوینډس دی یا نوزادي زړی. دغه فزیولوژیک پروسه ده خو د بعد له 10 ورځو څخه دغه فزیولوژیک پروسه شاید پاتولوژیک ته لاړ شي. باید ټیسټ شي چې آیا پاتولوژیک دی او یا هم فزیولوژیک دی. دریم ابستراکټیو جوینډس دی. ابستراکټیو جوینډس د کچرته په صفرا کې تیږې موجود سي او دغه د صفرا لارې ته راشي او لاره بنده کی په نورمال حد چې کم فزیولوژیک بیلیروبین تولیدېږي که چېرته د دغې لاره بنده کی نو د سویا لوړیږي له نورمال حد څخه او پاتولوژیک ته ځي. زړی یا زړزړی د دې ډېر وجوهات دي چې هیمولایټیک انیمیا کې هم ځکه په هیمولایټیک انیمیا کې وینه ډېره تخریبیږي او په ډېره اندازه باندې بیلیروبین جوړیږي. په ملاریا کې هم چنان آر بي سیانې تخریبیږي او بیلیروبین منځته راځي او همداسې نور امراض هم کېدای شي چې آر بي سیانې ډېر تخریب شي او بیلیروبین ډېر منځته راشي. بیلیروبین په 2 ډوله دی، کانجوګیټډ بیلیروبین او ان کانجوګیټډ یعنی ډایرکټ او ان ډایرکټ. کانجوګیټډ بیلیروبین په جګر کې د بیلیروبین اندازې ته کانجوګیټډ بیلیروبین او په د وینې په دوران کې د بیلیروبین اندازې ته ان کانجوګیټډ بیلیروبین ویلی شي. نو که چېرته د بیلیروبین اندازه د نورمال اندازې څخه زیاته شي نو ټاکسیک یا زهري ده په وینه کې. نورمال اندازه 1.3 پورې ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې نورمال اندازه بلل کیږي. که چېرته مو زمونږ ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ